بسم الله الرحمن الرحیم. زه د سید احمد شاه په مرګ باندې ډېر د افسوس اظهار کوم کوم چې د میاګل کلي مردان سره تعلق ساتو او تحریک انصاف په جلوس کې چې کوم د کنټینر نه راپریوتو او مړ شو شهید شو، الله دې هغه وبخي او د هغه واړه واړه ماشومان دي الله دې وکړي چې د هغه ماشومان د هغې دغه صدمه هم وشي او د هغه کورنۍ هم دغه صدمه یوشي او د هغه ماشومان الله تعالی په د هغه نیمګړتیا محسوس نه کړي او الله تعالی موږ ټول له توفیق راکړي چې د هغې خیال وساتو. ځکه چې هغه یتیمانان دي، د یتیمانانو خیال ساتل زموږ د ټولو مسلمانانو فریضه جوړېږي. خو زه په سیاست کې هم دغه وایم همیشه دپاره چې دا تاوتریخوالي ختمول پکار دي، دا دښمنۍ دا جګړې ختمول پکار دي او دا دومره زور سره راتلل دا پکار ده. که د چا یو جمهوري حق دی نو حکومت ته پکار دی چې هغه د آئین د لاندې هغې له اجازت ورکړي او بل څوک چې جمهوري حق استعمالوي نو د هغې دپاره دا نه وي چې موږ اسلام آباد ته ځو، هلته به خوني انقلابي، هلته به خلک وژلي کېږي یا هلته کې اور نه لګوي یا هلته کې نور داسې سرکاري املاکو ته یا نجي املاکو ته نقصان رسي. دا هم یو ډېر لوی زیاتې دي. پکار چې د پاکستان د آئین د لاندې کم حق د جلسې جلوس حاصل دی، کم د اظهار رای حاصل دی، پکار چې حق واغستې شي، د هغې نه سوا داسې نه کېږي. زه چونکې د پاکستان نه بهر یم، د هغې کورنۍ سره په دغه غم کې شریک یم، موږ ټولو سره شریک یو په دغه غم کې، عوامي پارټیو سره شریکه ده. امیر حیدر خان کوټي صاحب د ټول اول هلته کې تللی و، غمرازي هغې سره کړې ده او زه چې راشم انشاءالله تعالی نو بیا به غمرازي وکړو او ګورو به چې دغه یتیمانان او ماشومان د هغې موږ څومره امداد کولی شو د سټي لوکل ګورنمنټ مردان نه. الله دې هغه وبخي او الله دې کورنۍ له صبر سامان